لغمان کې د اکټډ مؤسسې له لوري د USAID په همکارۍ 15 اتیا کورنیو سره 255,000 افغانیو نغدي او غیر نغدي مرستې ترسره شوې. دغه کورنۍ چې د ګاونډیو هیوادونو او یو شمېر داخلي بېځایه شوي دي، هر یوې کورنۍ ته 10 قلمه د کور جوړولو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نغدي مرستې چې فی کورنۍ ته 3,000 امریکایي ډالر کېږي د وري په ومه د مرستیال والي الحاج شهزاده مزمیار په لاسونو ویشل شوې. لومړی په لغمان کې د اکټډ مؤسسې استازي ښاغلي توحیدي د یادو کورنیو د حالت او څرنګوالي او د مرستو په طرز العمل رڼا واچوله. ورپسې د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مزمیار له یادې مؤسسې او همدارنګه د کډوالو چارو ادارې مننه وکړه چې تل د دوی قانوني غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی. د مرستیال والي په وینا د دوی هیله او غوښتنه د مرستندویو مؤسسو څخه همدا ده چې لغمان ولایت کې د بیرته راستانه شویو داخلي بېځایه شویو او بېوزلو کورنیو سره تر خپلې وسې پورې مرستې ترسره کړي. د لغمان د کډوالو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر وایي دوی هڅه کوي چې د مرستو د ویش په برخه کې ټولنیز عدالت او شفافیت په پام کې ونیسي. وروسته مرسته اخیستونکو هم د لغمان له ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د مرستو په جلبولو کې تل هڅې کړې دي.